په ټوله دنیا کې ښاري مرکزونه په پراخېدو دي. دلته په میلیونونو انسانان ژوند کوي. په نړۍ کې د تیرو لسیزو په پرتله د دغسې ښاري سیمو شمېر 3 برابره زیات شوی دی. په تیره بیا په اسیا کې د دغسې لویو ښارونو شمېر زیات شوی دی، خو له ښارونو سره ستونزې هم ډېرېږي. Städte sind konzentrierte ښارونه د Mikrokosmen ټولنې ګڼمېشته کوچني جوړښتونه دي چې ډېر فرصتونه او ننګونې پکې د یو ذربین په څېر لیدلی wie شو. unter einem Brennglas sehen können. په دنیا کې تر ټولو ګڼمېشته سیمه د توکیو ښار دی چې 38 میلیونه اوسیدونکي لري. ورپسې جاکارتا راځي چې 34 میلیونه لري. د ډیلی، مومبای، مانیلا او شانګای په ښارونو کې څه باندې 20 میلیونه خلک ژوند کوي. په همدومره شمېر کې خلک د لاتینې امریکا په تر ټولو سترو ښارونو ساو پاولو او مکسیکو سیټي کې هم ژوند کوي. د دغو عصري سترو ښارونو په زړه کې د ګرځېدو او لیږد انفرادي وړتیا خپلو حدودو ته رسیږي. Ich glaube, wir haben uns alle so sehr an die موټرو Autos سره داسې عادت شوي یو چې پرته له موټرو د یوه ښار تصور نشو کولی، خو که یې یو ځل تجربه کړو نو ښایي ونه غواړو بیا موټرو ته راوګرځو. په دې ډول ښایي د راتلونکي ترافیک عیار شي چې هر ګډونوال پکې جلا ځای ولري. یو سړک د ګړندیو موټرو، بل د پلیو کسانو، بایسیکلونو او نورو وسایطو لپاره، او په دریم خط کې یوازې پلي کسان ګرځي. دغه په اصطلاح سره اوبدلی ښار د جاپاني موټر جوړونکي شرکت ټیوټا یوه نمونه‌یي پروژه ده. هغه تر شنه اسمان لاندې د تجربو یو لابراتوار دی چې نوې ټکنالوژي به پکې وازمویل شي. ټول موټرونه په خپله بیل چلونکي او په برېښنا یا هایدروجن چلیږي. انرژي ورته له شمسي یا د ځمکې د تودوخې له بټیو څخه راځي. مرکزي د هدایت سیستم یې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کار کوي. دلته به تر 3000 پورې وګړي ژوند کوي. Wir brauchen klügere Konzepte auch für individuellen. موږ د انفرادي ترافیک په برخه کې هم ځیرکو طرحو ته اړتیا لرو. کله چې په یوه 15 میلیوني ښار کې 3 میلیونه موټره ولرو چې 90% وخت هسې ولاړ وي، نو د ریاضي له مخې موږ ښایي د موټرو شمېر 80% راکم کړو. او که د ګاډ استعمال یوه ځیرکه طرحه ورته ولرو، نو د انفرادي کسانو لپاره هماغه د ګرځېدو او لیږد عیني کیفیت ته رسېدلی شو. Mobilität für die einzelnen Menschen erreichen. په سعودي عربستان کې دا مهال نیوم جوړیږي، یعنی 4 ښاري مرکزونه چې د 170 کیلومترو په اوږدو په یوه کرښه یا لیکه سره تړلي وي. دا د سعودي عربستان د ولیعهد یوه ستره پروژه ده چې غواړي 500 میلیارده ډالر پانګونه پکې وکړي. په دغه ښار کې به هیڅ ډول کاربن ډای اکساید نه تولیدیږي. د نږدې او لرې واټن لیږد پکې تر ځمکې لاندې د برېښنایي وسایطو او چټکو ریلونو په مرسته ترسره کیږي. د هدایت او شبکې سیستم یې د 5G مخابراتي شبکې سیستم دی چې دا مهال د ارقامو د لیږد تر ټولو چټک معیار دی. دغه سیمې کمه وده موندلې او لږ خلک پکې میشتي. موږ غواړو دلته اغیزمنه او پاتېدونکې زیربنا تیره کړو او همداراز د اقتصادي ودې امکانات هم چمتو کړو چې دا بیا په سعودي عربستان کې د اقتصادي ودې او نوي ډول کارځایونو ته زمینه برابروي. 10 کاله وروسته به نیوم بشپړ رغول شوی او د تقریبا 1 میلیون خلکو د اوسېدو ځای به وي. خو آیا دغه پلان به اغیزمن هم وي؟ Ich glaube, wenn die eines زما په gemeinsam فکر haben, تل dann هر sind څه له sie مخکیني پلان dort سره ist سم نه es اجرا auch کیږي، noch یعنی د پلان او حقیقت ترمنځ یو څه فاصله وي. دا زما د ژوند د مدیریت د چارو تجربه ده. تل له پامه غورځول کیږي چې ښارونه له زیربنا پرته خپل ځانګړی ارزښت هم لري. دا چې خلک ولې په ښارونو کې اوسېدل خوښوي، د دې درک او پلانو ته جوړول کومه اسانه خبره نه ده. planen und begreifen. داسې ځایونه چې خلک پکې ځان ښه حس کړي او پکې د ژوند کولو وس او توان هم ولري، هغه باید له چاپیریال سره عیار، سره وصل او لیږد رالیږد پکې هم راحت وي. لنډه دا چې د راتلونکي وخت له ښارونو څخه توقعات ډېر زیات دي.